ملا یعقوب ډیورین فرضي کرښې ته تللی دا چې هلته یې ګاونډیانو ته څه ګواښ کړی جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته فرضي کرښې څخه لیدنه وکړه د منصوري طالبانو قلوردو نن پنجشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دفاع وزیر د پکتیا ولایت په ځاځیاري ولسوالۍ کې د ډیورین فرضي کرښې څخه لیدنه وکړه ملا محمد یعقوب وویل چې د دوی حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي همدارنګه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري د ملا یعقوب په وینا افغانستان د بل چا په خاوره تیری نه کوي او اجازه نه ورکوي چې نور د افغانستان په خاوره تیری وکړي او که چیرته هر ګاونډی هیواد پر افغانستان د تیری هڅه وکړي نو د دوی د ځواکونو د غاښ ماتونکي غبرګون سره به مخ شي په افغانستان کې هیڅ حکومت د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نړیوالې پولې په توګه په رسمیت نه پیژني خو تر اوسه چا له پاکستانه د دې ترڅنګ د څه کولو غوښتنه هم نه ده کړې پاکستان د 2018 کال په لومړیو کې پر ډیورین کرښه د اغزین تار لګول پیل کړل او که څه هم افغان حکومت د پاکستان له دې کار سره مخالفت څرګند کړ خو په حقیقت کې د دې کټارو د لګولو مخه ونه نیوله